يا فتاح يا فتاح ربي يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح لكتاب تعلق ممكن علم الأدب سردي أو نهار علم تشروع قول نمخي سيوسو خبر في جندل در دلولي دام خبرتا بعض علماء رؤوس الثمانيات رؤوس ثمانيات يعني أنتو بعض علماء أتا خبري كي اگر دی جنتل ضروری او سوک ورطا مبادی عشره وی مبادی عشره دا چونکی ابتدائی خبری اغیلت خبری کی سوک اتا خبری کی رکوز تمانیوں سر مسمات او سوک لت خبری کی مبادی عشره سر مسمات فدغا رکوز تمانیوں کی یا مبادی عشره کی یو خبره چې کم دینو هغه تعریف د علم تعریف د علم پیژندل ضروري دي دا علم څنګه علم الادب دی دوه قسمه تعریفونه وکاو یو تعریف لغوي او بل تعریف اصطلاحي نبوای چې ادب په لغت کې څه ته وایي او ادب په اصطلاح کې څه ته وایي معنا اصطلاحي دا به یو خبره شي په تاسو خبرو یا له خبرو یو معنا لغوي ده د تعریف لغوي ده یو معنا اصطلاحي ده د تعریف اصطلاحي وي ها معنا لغوي دا محتاج وي نقل ته محتاج وي نقل کې موږ چې دا ادب ما سمانا غانې شي نو دا ادب دا په لغتو کې د دوه بابونو نه ماخوذ دي دوه باب پکې راغلي یو باب والقياس په ضرب يضربو باندې یو باب قياس په کم باب باندې مجرد خوشبک بابونه لیکل یو باب پکې ماضی مفتوح العين ماضی مفتوح العين باندې ورقياس دې ته باب د ضرب يضربو ادب يأدب ادبا مصدر کې ادبا راغلي په سکون د دال سره ادب يأدب ادبا په سکون د دال سره د دې معنا نه دا طعام تیارول خوراک تیارول یا دعوت طرف ته سوکرا بلل یا دسترخوان غړول نو معناګانی قریب دیو به طرحه دسترخوان غړول او د دعوت طعام تیارول یا دعوت طرف ته بلل دې ته وایي ادب يخدم ادبا تدیو جنا مأدبا یا مأدبا فضمی دا دان سرا یا پا فتحی دا دال سرا اغا دسترخان تویها مأدبا او مأدبا دسترخان جن مآدب راجی مآدب دیو جنا پا قرآن بانی پا حدیث کی اطلاق دا مأدبی شدید لكن إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض القرآن هذا الله دسترخان نفت مكتها دسترخان باني خلق قرآن كي يعني نبت يا أخي قرآن نتسمدنا لا تنشف هذا عليك القرآن باني مأدبي او دا مأدبي إطلاق شويد بحديث كي دا مأدبة ومأدبة دسترخان توي دا قرآن دا الله جل جلاله دا طرفنا دسترخان
جمع سره معادب د معدوبه د دې باب نه صيغه د صفت عادت راځي هر باب کې مصدر پیژندل صيغه د صفت پیژندل او د جمع صيغه پیژندل د ضروري ها د دې باب کې کوم څه صيغه د صفت عادت راځي عادب د عادب جمع ادب راځي او عادبون راځي لکه د ضارب جمع ضرب راځي ضربتون راځي او ضاربون راځي دا صيغه د صفت د جمع ادب راځي او دا جمع مذکر مکسر ده کنه دا ادب او عادبون هغه جمع سالم ده جمع مذکر سالم بس په جمع مکسر امتراله او سالم امتراله بهرحال ادبتون او عادبون جمع شو عادب صيغه د صفت شو معنی څه شو دسترخوان وړول دعوت طعام تیارول او دعوت طرف ترابله یو باب خدای دین باب پدې کې راغلي دي ورقيان په ماضي مضموم العين او مضارع مضموم العين باندې کاروما یکرو باندې ورقيان ها ماضي مضارع دوار مضموم العين په مجرد کې دې ته شراب کوم دنیا ہے کاروما یکرو ها کاروما یکرو دا معنا چې ماضي مضارع دوار مضموم العين هر څه ها کاروما یکرو هم کاروما یکرو دې ته ماضي مضارع مضموم العين او شرطه يسمون كرم يكرمون ماضي مضارع دوار مضموم العين من كرم يكرمون مطلب باب علم ادب کی دا ورقیات کی ماضی مضارع مضموم العين كرم يكرمون ادوبا يأدوب ادبا مصطفى فتحين ذات من مصدر ها شرطه يسمون شرفا ادوبا يأدوب ادبا فتحی د ذات سره مصدر بیاي معنا سره په اختلاف د باب سره سره اختلاف په معنا کې راځي کله کله راځي شي مصدر یو یو باب جدا شي هم اختلاف راځي په معنا کله کله بابونه جدا شي مصدر یې شي دلته بابونه جدا شي کله کله بابونه یو شان اورانه کوم شي په اختلاف په مصدر کې راځي اختلاف مصدری د وجه په معنا کې سره ها فرق راځي دلته کې مصدر جدا دی باب جدا دی ها ادوبا يأدب ادبا سمانا الى ادوبا يأدب ادبا زیرت کېدل ادیب کی صيغه صفت ادیب زیرت او خيار انسان ته دیمه معنا د ادوبا يأدب ادبا خیسته کېدل خیسته انسان ته وایي ها دغه ادیب دی خیسته ادوبا يأدب دیمه معنا خوشتبه کېدل دیمه معنا څه خوشتبه کېدل ادیب چاته وایي خوشتبه انسان ته وایي ها دا او د باندې تاسو څه کوي د علم ادب سره یې تعلق دي بقى خوشاله ها خوشتبه هذه فتنجي شنو يمني لا ها بعد فوق فتنجي هذا بدي لو تثبتني بس هذه بقى وقتي هذه خوشتبه بي ها هو شيء محترم ها ادب يعذب ادبا درې معناګانې د دنم فيها تکرمه کرمونه زیرت کېدل خیسته کېدل خوشتبه کېدل د دې صيغه د صفت ادیب راځي صيغه د صفت چې ادیب راځي کنه راځي کرمه کرمونه کریم راځي شریف صيغه د صفت ادیب شو جمع ادبا راځي جمع راځي مطلب ادبا دا لغوی تحقیق شو په علم ادب کې ها وایي معنا اصطلاحي سره معنا اصطلاحي کې اختلاف کړي تعریفونه دي دا به درې مشهور تعریفونه وکړم ان شاء الله یاد پاتې دا لغوی تعریف